ټول غیر آئینی دي، غیر قانوني دي. دا د صوبې صدر دی، دا نورو سره شاته اگزیکټیو ولاړه ده. موږ کمیټي یو، موږ مرکزي کمیټۍ د پښتونخوا ملي پارټۍ د دې خورشید کاکاجي په مشرۍ کې چې کومه صوبایي پارټي ده دلته، هلته د عیسارو خان په مشرۍ کې چې کومه صوبایي پارټي ده، دا مرکزي کمیټۍ تایید کړې ده. دوی چې کومې ضلعې جوړوي دا د پارټۍ ضلعې دي، دوی چې کومې علاقې جوړوي دا د پارټۍ علاقې دي. که بل څوک جوړوي دا به د یو چا شخصي وي، د دې د پښتونخوا ملي پارټۍ سره هېڅ تعلق نشته. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه علي حیدر د پښتونخوا ملي پارټۍ او سوګند کوم چې زه به د پارټۍ د آیین او منشور مکمله پابندي کوم او د پارټۍ لخوا چې ماته کومې ذمهوارۍ راوسپارل شوې هغه به په خپل مکمل توان پښتني همت او افغاني غیرت سر ته رسوم او په دې لار کې به د هېڅ قسمه قربانۍ او سرښندنې نه ډډه نه کوم. لوی خدای پاک او تاسو ناست ملګري زما په دې وعده او سوګند ګواه اوسئ. ومن الله توفیق. مبارک مو شه د ټولو. زیات دغه دا رایې چې د کانګره باره کې چې کوم دی رایې دغه جوړېږي، تجویز جوړېږي، نو بیا به مهرباني دا کوو چې وخت په د تنګۍ خیال به ساتو، ځکه مشران به بیا دعا ته ځي، نور کارونه ورته هم پېښ دي. کلونو نه مسایلو بورانو تنظیمي بورانو اول داسې پارټۍ کې او د سوشل میډیا په ذریعه د میډیا په ذریعه باندې داسې د مشرانو کردارکشي روانه وه، نورې ګډې ورډې روانې په پارټۍ کې دننه پارټي جوړه شوې وه. وزیران او ممبران چې کوم وو دا یې د پارټۍ د ریټ نه خلاص کړي وو. داسې نور مسایل وو. بیا له هغې نه پس ځینې سیاسي مسایل پیدا شو چې هغه د افغانستان په مسله، طالبانو په مسله، د ټي ټي پي په مسله، د پنجاب د بالادستۍ په مسله، د پوځ او جاسوسي ادارو د سیاسي رول په مسله. په دې باندې چې د پارټۍ کمزور موقف و، چیرمین صاحب د هغې بلکل متضاد یو موقف خپل کړ چې د هغې سره د پارټۍ ډېر لوی اکثریت چې کوم دی اختلاف وکړو. ما بار بار چیرمین صاحب ته دا درخواست وکړو چې ته په خپل ټایم باندې میټینګ راوغواړه چې موږ په میټینګ کې دا شی بحث کړو او پارټي چې کوم دی یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي، یو متفقه بیانیه هم جوړه کړي او متفقه تنظیمي دغه هم رامنځته کړي. خو چیرمین صاحب زما په خبرو باندې عمل ونه کړ. په 13 اکتوبر بیا ما د اخباراتو په ذریعه دته یو خط ولیږه چې ته میټینګ راوغواړه، خو ده راونه غوښته. بیا یې زموږ ملګري ویستل شروع کړه د پارټۍ نه چې په هغې کې سټوډنټ هلکانو هغه یې وایسته، محمدین غلجی او ځینې نور. د کراچۍ زموږ یو سیکرټري و، ډیپټي سیکرټري د پارټۍ صوبایي د سند صدیق هغه یې وایسته. د جنوبي پښتونخوا د مرکزي کمیټۍ غړي چیرمین الله نور صاحب او سید اکبر کاکړي وایسته. بیا یې قیوم وکیل او عزیز لالا وایسته، معطل یې کړه. دارنګه د لورلایي پارټي، د پشین پارټي، د کلا عبدالله پارټي، د چمن پارټي، د زیارت پارټي، د ارنایي پارټي، دا پارټیانې په خپله باندې چې کوم زاړه د کانفرنسونو د لارې ټاکل شوي عهدیدارانو د دې په ځای باندې متوازي تنظیمونه جوړ کړو. او بالاخر زموږ مرکزي سیکرټري اطلاعات رضا احمد رضا او زموږ بل مرکزي سیکرټري عبیدالله جان بابت چې سابقه وزیر هم و، دا یې له پارټۍ نه وایسته. بیا په 13 نومبر باندې د جنرال سیکرټري د آئیني اختیاراتو په رڼا کې ما د مرکزي کمیټۍ میټینګ راوغوښته چې په هغه کې څه له پاسه 100 کسانو کې تقریبا 78 کسانو شرکت وکړو، چا د ټلیفون په ذریعه، چا برای راست شرکت وکړو. او په هغه کې د چیرمین صاحب او د دغه کسانو چې کومې تادیبي کارواینې کړې وې دا په اتفاقي رایې باندې مرکزي کمیټۍ رد کړې. دا چې کومه نوې بیانیه جوړه کړې وه دوی د پارټۍ د زړې بیانیې په خلاف دا رد شوه
او درېیمه فیصله یې دا وکړه چې قومي کانګرس به په 28 دسمبر باندې 2022 موږ راغواړو په کوټه کې له هغې دپاره یو خبره پکې بله څلورمه خبره دا وشوه چې دا د دوی د ایستلو اختیار موږ سلب کو مرکزي کمیټۍ سلب کو په اتفاقي رایې باندې ما ته دا اختیار راکړه د جنرال سیکرټري په حیثیت باندې چې که ته د چا په خلاف تادیبي کاروایي کوي یا کول غواړي نو موږ معنا د وړاندې نه تا ته اختیار هم درکوو او ستا فیصلې موږ توثیق کوو مرکزي کمیټۍ نو د هغې نه پس چې چیرمین صاحب یا بل چا کم تادیبي کاروایانې کړي دي د هغې په رڼا کې ټولې غیر آئیني غیر قانوني دي بل دغه موږ دغه اعلان کړی دی په 28 دسمبر باندې کانګرس بیګا موږ په 12 بجې خبر شو چې چیرمین صاحب په 19 او 20 دسمبر باندې د پارټۍ کانګرس وایي چې زه راغواړم نو په اوش پوه کې د پارټۍ کانګرس کله هم نه کېږي او دا د پارټۍ د آئین سراسر خلاف ورزي او د پارټۍ په آئین پورې ملنډې والي ځکه چې په دې کې بعد د پارټۍ یونټ چې کوم دی زموږ کم از کم 4-5 یونټه دي په ټول ملک کې ابتدایي تنظیمونه دي هغه په خپل ډیلیګیټس یا خپل مندوبین به ټاکي نو په اوو شپې کې یا په اوو ورځو کې به دا څنګه ټاکل کېږي نو خپله دا چیرمین صاحب د پارټۍ د ممبرانو نه د پارټۍ د غړو نه د هغو جمهوري حق چې کوم دی دا هم یو قسم ته غصب کوي او سلب کوي نو دا کانفرنس چې دی اعلان کړی دی کانګرس په 19 دا غیر آئیني دی غیر قانوني دی موږ دا وایو چې الیکشن کمیشن نه موږ مطالبه کوو چې د دې باندې نوټس والي او د چیرمین دا اقدامات چې کوم دی د مرکزي کمیټۍ د فیصلو په رڼا کې دا غیر قانوني وګرځوي او دا نوې تقررۍ چې کومې کړي دي دا هم غیر آئیني دي دا خو مرکزي کمیټۍ ګرځولي غیر آئیني دي کانګرس هم غیر آئیني دی البته ستاسو د میډیا په ذریعه موږ ورته بیا دا خواست کوو چې 28 دسمبر باندې چې موږ کانګرس راغوښتی دی ته هغې ته په پوره تیارۍ راشه خپل ملګري راوله خپل په دلایلو باندې ملګري ته قایله کړه که ملګرو ستا حمایت وکړو موږ به هم ستا خبره بیا ومنو او که ملګري ستا خبره نه مني او کانګرس په کثرت رای ستا خبره ردوي بیا ته مجبوره یې چې ته به د پارټۍ خبره منې نو الیکشن کمیشن ته یو ځل بیا موږ دا غوښتنه کوو چې د دې غیر آئیني او غیر قانوني اقداماتو مخه ونیول شي او دا کوم کانګرس چې اعلان کړی دی دا غیر قانوني پارټۍ ګرځولی دی الیکشن کمیشن یې هم غیر قانوني وګرځوي تر اخره دا کوشش کوو موږ قطعا د دې نه یو موږ ګوره زموږ د پارټۍ په آئین کې دا دي چې هر 3 میاشتې کې به د مرکزي کمیټۍ میټینګ کېږي 2008 کې زموږ د مرکزي کمیټۍ میټینګ شوی دی بیا دا 2022 په دا تېر 30 باندې په نومبر کې موږ وکړو ته په 15 کال موږ وکړو موږ یو قسم ته د پارټۍ د آئین موږ هم وایلیشن کړی دی البته کوشش هم کړی دی چې دی موږ رضا کوو په رضا باندې دا کار وکړو نن هم موږ دا کوشش کوو چې دې کانګرس ته دی راشي او که دی رانشي د چې کوم کانګرس راغوښتی دی دې ته د یوې ادارې تایید نه دی حاصل نن دلته زموږ صوبایي کمیټي دلته هم وشوه په کچلاغ کې په کوټه کې هم زموږ د صوبایي کمیټۍ میټینګ دی دې صوبایي کمیټۍ هم دا کانګرس رد کړی دی د هغې هم رد کړی دی مرکزي کمیټۍ چې کوم کانګرس ایښی دی زموږ د دواړو صوبو صوبایي کمیټیانو دغه تایید کړ دی باید د پارټۍ ادارې ومني کومو ادارو چې دی چیرمین کړلی هغه ومني او که دی دا ادارې نه مني دی بیا چیرمین نه پاتې کېږي लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और पाकिस्तान के बड़े शहरों के लिए अच्छी खबर। रियल स्टेट की दुनिया में बाएतिमाद दाम अल अख्तर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी अपने घर, फार्म हाउसेज, फ्लैट्स या प्लॉट्स खरीदने या बेचने के लिए हमसे राब्ता करें। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में हमारे बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। सीडीए सेक्टर्स इस्लामाबाद, नोवा 1 लाहौर, नोवा सिटी इस्लामाबाद, नोवा सिटी पेशावर, जो पाकिस्तान का सबसे मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट जदीद और तमाम जिंदगी की सहूलियात से आरास्ता। इन्वेस्टर्स हजरात के लिए शॉर्ट टर्म बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अल अख्तर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो नाम है एतमाद का।
Islamabad Head Office, G131 Islamabad Main Double Road, Peshawar Office. Islamabad I-10 Office. CEO Akhtar Ali Khan, MD Peer Qadim Khan. For more details, contact us 0333 5246 000, 0336 26 2666 2.